ګرانو شاګردانو نن به د املا په باره کې لږ درس ووایو لږ املا سیږو که څنګه صحیح سو بیخي صحیح سو ګورئ ګرانو شاګردانو سین معنا سین صابون سین صابون معلم محترم صابون په سواد لیکل کیږي په سین نه لیکل کیږي په سین باندې بیا ډېر ښه ذاک کوي په سین ذاک کوي ځکه یې په سین ولیکئ معلمه تخته دې ډېره نامي تخته ده خانیمه ښه نه ښکاري دا لیکل اوس په چی باندې پاکو تخته پاکه چا سره تشناب کاغذ نشته معلم تشناب کاغذ خو نشته لوټه درته راوړم چټي خانیمه په درس باندې ځان پوه کړي ګوره نن سبا ټکنالوژي وخت کې کمپیوټر ده ډېر ناشونی کار شونی کوي معلم صاحب دا ناشونی څه معنا ناشونی ګوره دا معنا چې سخت کار ډېر سخت کار هم کولی شي سخت کار کولی شي بیا خو د مونږ د غوا کوټې دیوال لیدلې هغه به راته جوړ نه کېږي ګوره دا یې تاسې ډېر قیمتي وخت ده الو څه دې ویل هلکه دلته زه درس وایم دا موبایل دې یا بند که یا باندې وځه جب ځه یاره دا ډېر ضروري ده هېڅ نه معلمې معلم سے چوکۍ کینی چوکۍ په کراکټ قسم خوان به مو صحیح سلو یاره تاسې خو اخلاق بیخي په صفر کې ضرب دي لږ د مصر کسر یا ادب پېژنئ که نه پېژنئ تاسې څه عجیبه غوندې خلک یې قسم ده ډېر د افسوس مقام ده ډېر د افسوس ځای ده چې تاسې د مصر او کسر دومره ادب احترام نه پېژنئ و ظالمانو استاد او معلم خو د پلار حیثیت لري دغه معلم داسې ته د املا سره اشنا کړي تا ته خط در زده کړه دغه معلم داسې تاسو ته ډاکټران درکړل دغه معلم داسې تاسو ته انجینران درکړل دغه معلم داسې تاسو سره د ژوند په چارو کې مرسته وکړه تاسې اوس راچکېږئ په هغه معلم باندې ریشخند وایي تاسو ته دومره تاسو ته ضمیر دا خبره څنګه مني چې تاسو یو مشر معلم پسې داسې ریشخند وایي نه ښوونکي باید دومره احترام وشي لکه څنګه د مور او پلار کېږي یو تعلیم خو نه داسې تاسې تعلیم زده کړه تعلیم یافته شي تعلیم سره باید تربیت ډېر اهم ګوره تربیت ډېر اهم شی ده باید چې تعلیم سره تربیت هم زده کړي نو دا خو یو سیده مونږ خو تاسو ته لګیا یو د خواري خو سره کوو خو تاسې کورنۍ پورې ماړه لري باید چې تاسو دې برخه کې تاسې کورنۍ تاسو سره مرسته وکړي چې تاسې په تربیت کې مرسته در سره وکړي چې تاسو لږ تربیت هم در وښیي